عبادت یې کوئ نیټه منلې نه ستا خدای منئ داسې خلک هم پیدا کړل سلیمان هسته دې دپاره چې د داسې امتحان واخلي او دا زما خط ویسي وی نو خبره دا ده چې هغه حیوانات خپل په منځ کې سره پوه کول هغه زمري به نه د ځنګل هر حیوان په دې پوه کوئ چې دا غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کار کوونه دی ما وکړ د رسول صلی الله علیه وسلم د رښتینو اولادونو د واقعي صادق اولادونو غلامي ځان ته خپله کړو د دوی سره ادب وکړو زما غرض د دې تالار شریف د یاد صدا و چې عزیزان ته اوله خپله هغې ډېر احتیاط وکړو لکه علي وي اجان چې حرم شریف ته ولاړ شي نابلده کارونه به نه کوو کوشش به کوو چې دلته به په لوړ ږغ نه کوو کوشش به کوو دلته به یوازې ذکر او وظیفه کوو کوشش به کوو چې دلته راسو بس ذکر باندې مشغول تلاوت باندې مشغول په داسې کار مشغولېده چې الله پاک په خوشحالېږي او خپل د پیرانو رب ته دعا کوو دا خلق واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاده او د هغه پر قدم دي زه فقط د خپل کور د دې لپاره نه وایم چې زه ځان په اختلاف ظاهر کړم زما په دې کې هېڅ کمال نه و دا د دوی د دعا برکت و دې لپاره یې وایم چې ما ورته پوه چې دا څوک ده خوب وینم شپه ده د جنوري 28 د چهارشنبې شپه سږ کال د تېر کال 2021 د جنوري د میاشتې 28 تاریخ د چهارشنبې شپه ده تقریبا 2:30 یا 3 بجې دي خوب وینم چې په مدینه منوره کې یم راځم هغه د سلامونو د دروازې د پاسه د اسلام مبارک زیارت شهید السلام کې دې ځای ته رانږدې کېږم داسې سره غږ وشو په ګڼه شي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات خپله درېږي زه دا خلک داسې سره پوه وم ورته رانږدې سم چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو چوکۍ ناست زه ورته سلام وکړم د سلام نه بعد دا رسته راستنېږي تر چې وچوګې د دغه مابین د بوټو د لاپسې بوټ تر مابین د دغه بوټو په دا دو باندې باندې نشته تاسې باور وکړئ زما دې په الله قسم وي که د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې ما په رنګ ولیدې که د دغه ادرس مبارک هغه ما په خوب شو چې قرباني سم صدقه دې څنګه رسول الله پاک ته واقعي چې مسله خوب استراکشنز مشهور هو وأسألهم من لا تدخل كذا بعد مشكلة زيارات هذا شيء مش مشكلة سداس لو نسمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي فدا سوال تبي شو هذا هذا يرزق وكان السلام عليكم وكان تدم روان الله أكبر من ذي من بالي الله أكبر ذي ما استقبل ذكر رسول ما مستحكم وكذي الله جل وعلا تعطى احترام وصلك شديد تسلوك احترامك شديد الشور بقلب بخاطر احترامك او هذا سمن قال خصوصا لذيك حاله هذا اقع يوم باركان لقدام حاله ده ما استغفر عن جنبي ده ما استغفر دوام ده ده ما استغفر ده بچ ده يعمل كتير مش حاله دي هر یو چې مشکل لري دا قرآن کې زما دا دروغجنه خبره تجربه کړي هر یو چې مشکل لري د ځان سره د دې کې یو موږ خاوره وایي دلته چې دعا کې بل بدل یا یو موږ خاوره سره وېسه بل ما څه مشکل دې پیښ شو هغه خاوره دې څه ته څه کوي کوه نستاوي او دې څه خاوره نه راځي خدای دې ستاسو وما خلق خير كذلك نقول فائدة دل سلام ده وده تشبيه إن شاء الله زمر الناس تدري ديوانا موباسا وده استدعى وده وكذب محمد مصدر بداية استغفر الله يا الله بدل وزن قريب وده يدري بير بارك قريب وده يدستر الله ويشمل